السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چې تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې موږ یو داسې سیټینګ وکړو چې به کله څوک هم موږ ته په واتس اپ باندې میسج کوي یا موږ ته په واتس اپ باندې کال کوي نو زموږ موبایل به د هغه نوم یادوي. ډیر زیات د کمال او ډیر زیات حیرانګونکې سیټینګ دی او کو د هغه نمبر تاسو په موبایل کې سیو نوي او تاسو ورته نوم نوي لیکلی د هغه کس نمبر به تاسو ته وایي. ډیر زیات د کمال سیټینګ دی. دغه ټول طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه دا سیټینګ په خپل موبایل کې کولی شئ. ورته نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو تاسو به څنګه په خپل موبایل کې دا سیټینګ کوئ؟ سمپل دې لپاره به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې تاسو ته لینک میلاوي شي. سمپل همدغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ تاسو اوپن کړئ تاسو نه پرمیشن غواړئ سمپل تاسو هغه پرمیشن دیته د سیټینګ نه ورکړئ. دلته به تاسو یو بټن بدی کې بره شو کیږي تاسو ته ښکاري دا بټن به تاسو ته شو کیږي. نو که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې دا سیټینګ سٹارټ کما نو سمپل ته به کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري دا اوس آن شو. اوس چې څوک هم تاسو ته په واتس اپ باندې میسج کوي یا تاسو ته کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه کس نوم تاسو ته یادوي. دلته بره بالکل تاسو ته کلیرلی کوي تاسو ته ښکاري دلته بره نیم اناونسر پر واتس اپ نو تاسو ته ښکاري دا آن دی اوس او څوک چې هم اوس ماته میسج کوي یا ماته کال کوي نو که د هغه نمبر زما سره په موبایل کې سیو وي او ما ورته نوم لیکلی وي نو د هغه نوم به یادوي. که د هغه نمبر سیو نه وي نو د هغه نمبر به سټیپ بای سټیپ ماته بیا یادوي. او که تاسو غواړئ چې دا سیټینګ د خپل موبایل نه وباسئ نو سمپل بل ته کلیک واخلئ نو دا به واپس اپ شي. تاسو ته ښکاري دا واپس تاسو د موبایل نه وځي. نو ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډیر زیات د کمال او ډیر زیات حیران کوونکی سیټینګ دی دا ضرور په خپل موبایل کې وکړئ. او دا تاسو په هغه ټیم کې سپیشل په کار باندې شي راته چې کله تاسو خپل موبایل چارج دی خو دی وي تاسو موبایل تاسو نه پاسې لکه پروت وي او تاسو ته څوک کال کوي نو تاسو ته به نوم یادوي نو تاسو ته پته لګي چې زما په موبایل باندې څوک کال کوي. خو ګمر ګرو دا د نوي ویډیو تاسو ویډیو خوښوي دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ او موږ به خپل دوکانو کې یاد ساتئ. د الله